دغه یو سوال درنه په ډېر عاجزۍ کوم وایي په ژوند کې هغه وخت ته کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی. سلامونه ملګرو، ډیوټۍ له راغلی وم. دغه ځوان چې کوم تاسو ته ښکاري زما سره په دې ویډیو کې دا راغی وی چې زه معذور یم د الله دپاره زما سره څه مدد وکړه. نو ما ورته ووي چې د کم ځګي نوره قصه به درته هغه خپله وکړي، خو ویډیو صرف په دغې غرض که کوم ملګري ورسره څه امداد کول غواړئ نو زه به یې د خپل پیج نه شیر کړم، تاسو ورسره کولی شئ. او دنه یو څو تپوسونه کوو چې د کم ځګي دی او بچي شته نو غونډه قصه دنه اورو. وروره سلام علیکم. دا راته ووایه چې د کم ځګي؟ درګۍ. په درګۍ کې د کم ځګي؟ ګلدار خان باندې. ښه، نو څنګه چل دی معذورتیا تاسو ته لکه د څه نه راغله؟ زه وخت نه معذوره یم، د قشم ته درځم. پیدایشي معذوره؟ پیدایشي معذوره یم. او واده ماده دې کړی؟ او واده ماده مې کړی، بچي دي دي؟ او بچي. نو رونه مونه څه دې شته؟ رونه مونه مې شته، خو بس ځان د غریبانان دي، ما سره امداد منداد دغه نشته که نه. ښه، بس دغه یو ځای بل ځای دغه سوال مالګو بچي مې. او څو بچي دي دي؟ دوه بچي دي دي؟ او بس پردي کور کې ناست په کرایه باندې بس. نو د هغې درګۍ نه خو دا سهار دی 9 بجې دي، ته په خپله رالې که چا راوستې؟ په خپله رالو، بس غریبي ده، نو غریبۍ ته غوار ځای سړی شي تللی، بس په خپله رالو، غریبي ده بس نه کېږي. او بس د الله د رضا دپاره د چا څه وس کېږي څه امداد وي، بس د الله څخه دي مونږ بس ووایو. بالکل دغه ویډیو تاسو پوره کتی شئ. خپل نمبر هم ووایي په دې ویډیو کې، خپل نمبر ووایه که څوک څه ملګري څه هیلپ ته سره کول غواړي. 0343 94 77 406. څومره چې هم هغه ملګري یا چا چې وس طاقت کېږي نو د سره مدد وکړئ، او انشاءالله موږ به هم خپل کوشش کوو. او دغه نمبر